أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د خدای تعالی په سپېڅلي نامو چې مهربان او خاص بخښونکی ده. ګرانو ملالیو ګلالۍ ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډاکټر صاحبانو دا چې د الټراساوند د درسونو لړۍ ده او د دې لیکچرونو په لړۍ کې چونکې موږ الټراساوند فزیکس باندې بحث کړی و. د الټراساوند فزیکس نه دا تر اوسه پورې په هغه کې لا لیکچرونه شته دی، خو د دغې فزیکس په هکله باندې موږ بحث کوو چونکې د نن ورځې موضوع ده سپیډ اف ساوند ان ډفرنټ انوایرمنټس، یا موږ وایو چې په مختلفو محیطونو کې د غږ سرعت. موږ خپله اول کې بحث کوو چې د الټراساوند خپله غږ دی، نو د غږ سرعت دلته په مختلفو محیطونو کې وایو. یعنې دلته که چېرته تاسو فکر وکړئ چې په هر یو باندې بحث کوو چې مثلا په هوا کې د غږ سرعت څومره دی، په ځیګر کې د غږ سرعت څومره دی، په پښتورګو کې د غږ سرعت څومره دی، په وینه کې د غږ سرعت څومره دی، یا موږ په شحمیاتو کې د غږ سرعت څومره دی. یعنې عنوان دا دی چې په مختلفو محیطونو کې د غږ سرعت، یا موږ چې سپیډ اف ساوند ان ډفرنټ انوایرمنټس، په دې باندې بحث کوو. ډاکټر صاحبانو اول راځو په ګاز یا ایر یا په هوا کې د غږ سرعت هغه 330 متره په سکند کې دی. یعنی په هوا کې غږ دا یو سکند کې 330 متره فاصله طی کوي. بل موږ فاکس دی، فاکس یا شحمیات دی چې په شحمیات کې د غږ سرعت 1450 متر پر سکند دی. که موږ تاسو فاکس یا شحمیات ریسرچ ښودلې ده یا په دې باندې مشاهده شوې ده، په دې باندې ریسرچونه شوي دي، څېړنې به شوي دي چې فرض مثلا په هوا کې د غږ سرعت 330 متر پر سکند وي، او د دې ترڅنګ په فاکس یا شحمیات کې د غږ سرعت څومره وي؟ د غږ سرعت په ډاکټر صاحبانو 1450 متر پر سکند به د غږ سرعت په څه کې وي؟ په شحمیات کې یا فاکس کې وي. د دې ترڅنګ ډاکټر صاحبانو فلویډ یا مایعاتو کې عموما که هر ځای کې مایعات وي د انسان په بدن کې، په همدغه مایعاتو کې یا فلویډز کې د غږ سرعت به 1480 متر پر سکند وي. په سافت ټیشو یا په نرم مساجو کې هر چرته چې سافت ټیشو دي، نرم مساج دي، او تاسو د دې سرعت وګورئ، د غږ سرعت وګورئ په نرم مساجو کې یا سافت ټیشو کې د دې غږ سرعت وګورئ. په سافت ټیشو کې د غږ سرعت 1540 متر پر سکند وي. یعنې دلته مراد ترې دا دی چې په سافت ټیشو کې به غږ چې سرعت کله کوي نو دغه سرعت به 1500 څو وي ډاکټر صاحبانو؟ په سافت ټیشو کې 40 متر پر سکند وي. لیور کې موږ تاسو وګورو یا ځیګر کې ډاکټر صاحبانو د غږ سرعت 1550 متر پر سکند وي. په لیور کې چې کله تاسو د غږ سرعت ډیټیکټ کوئ ګورئ، نو په لیور کې د غږ سرعت 1550 متر پر سکند وي. په کډني یا پښتورګو کې د غږ سرعت 1580 متر پر سکند دی. که تاسو رینل یا کډني کې د غږ سرعت وګورئ یا مشاهده کړئ نو دلته 1580 متر پر سکند وي. ډاکټر صاحبانو په بلډ کې د غږ سرعت هغه 1580 متر پر سکند دی، یا په وینه کې د غږ سرعت 1580 متر پر سکند دی، او په مسلز یا عضلاتو کې 1580 متر پر سکند دی، او په بون کې 3080 متر پر سکند دی. نو دلته که چا پوښتنه درنه وکړي چې په بون کې ولې د غږ سرعت زیات دی نسبت عضلاتو ته، نسبت وینې ته، پښتورګو ته، ځیګر ته، نرمو اعصابو ته، مایعاتو ته، شحمیاتو ته او ګازاتو ته. یعنې که تاسو دلته ټول پرتله کوئ، په ګاز کې 330 دی، په فاکس کې 1450 دی، په فلویډ کې 1480 دی، په سافت ټیشو کې 1540 دی، لیور کې 1550 دی، په کډني کې 1580 دی، په بلډ کې 1520 دی، او په مسلز کې 1580 دی، په بون کې 3080 متر پر سکند دی. یعنې د ټولو په نسبت باندې د غږ سرعت په بون کې زیات دی. ولې موږ دلته دا خبره کوو چې هر کلن مالیکولونه ډاکټر صاحبانو ترمنځ د مالیکولونو ترمنځ فاصله کمه شي د غږ سرعت به څنګه کېږي؟ زیاتېږي. دلته د بون مالیکولز چې کوم دي، د بون مالیکولز څه شي؟ د بون مالیکولز فرض مثلا دا بون دی، فرض مثلا دا څه شی؟ دا بون دی، دا بون دی. ډاکټر صاحبانو د بون مالیکولز که تاسو چېرته وګورئ، د بون مالیکولز دا مالیکولونه یو بل سره څنګه نږدې پراته دي. د بون مالیکول څنګه چې دي ډاکټر صاحبانو؟ د بون مالیکول یو بل سره نږدې پراته دي. نو د بون مالیکول به څنګه یو بل سره نږدې پراته دي. چې مالیکول
مالیکول یو بل سره نږدې شو یا نیر شو، مالیکولونه یو بل سره د بون نږدې پراته دي. هر څومره چې د مالیکولونه یو بل سره نږدې پراته یا مالیکولونه یو بل سره نږدې کېږي دغه سرعت څنګه کېږي؟ زیاتېږي. بل موږ وایي ګازاتو کې یا په څه شي کې په ایر کې ځکه موږ وایو د غږ سرعت کم دی چې دلته مالیکولونو ترمنځ فاصله کمه ده خو بخۍ زیاته ده. هر کله چې د مالیکولونو ترمنځ فاصله زیات شي د غږ سرعت څنګه کېږي؟ کمېږي. هر کله چې د مالیکولونو ترمنځ فاصله کمه شي د غږ سرعت څنګه کېږي؟ زیاتېږي. اپوزټ دی. یعنې د موږ بون کې ځکه چې 4000 میټر پر سکند چې د بون یا د هډوکو مالیکولونو ترمنځ فاصله بیخي کمه ده. هر کله چې د مالیکولونو ترمنځ فاصله کمه شي غږ سرعت څنګه کېږي؟ زیاتېږي. نو دلته موږ وایو چې په شحمیاتو کې بیا د ګاز په نسبت باندې مالیکولونه څنګه دي؟ یو بل سره نږدې دي. د همدې په نسبت باندې د فلویډ یو بل سره مالیکولونه نسبت دي. بیا د فلویډ په نسبت چې کوم د سافټ ټیشو یو بل سره مالیکولونه نږدې دي. بیا د ټولو په نسبت باندې په بون کې مالیکولونه یو بل سره نږدې پراته دي. نو ځکه یې د غږ سرعت څنګه دی؟ زیات دی. په دې کې پوښتنه حل شوي. یعنې معنا دا که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې ولې د هډوکو د غږ سرعت نسبت د نورو ته څنګه دی؟ زیات دی. نو تاسو سره پوښتنه ځواب هم دی چې مثلا د هډوکو مالیکولونه یو بل سره ډېر نږدې پراته دي نسبت د نورو ته، نسبت ځیګر ته، نسبت پښتورګو ته، نسبت بلډ ته، نسبت فلویډ ته، نسبت د دې تر څنګ شحمیاتو ته، نسبت سافټ ټیشو ته. نو ځکه موږ وایو چې مالیکولونه یو بل سره نږدې پراته دي یا نږدې شي دوی د غږ سرعت څنګه کېږي؟ زیاتېږي. اوس درسبان وایي benefits of ultrasound examination یا د الټراساوند د معاینې ګټې. که یو څوک تا نه پوښتنه وکړي چې فرض مثلا د الټراساوند د معاینې ګټې څه شی دي؟ یعنې benefits of ultrasound examination. یو خو الټراساوند خپله شعاع نه ده، د ایکس رې غوندې، ایم آر آی غوندې، سي ټي سکین غوندې دا خپله شعاع نه ده. یعنې دا شعاع نه لري، خپله یو غږ دی، صفحه ده د انسان مربوطه انساجو ته یا مربوطه عضو ته داخلېږي او تاسو ته څنګه کې په مخ باندې عکس ښکاره کوي. د الټراساوند د ګټو څخه یو ګټه دا ده چې الټراساوند خپله شعاع نه ده او هېڅ ضرر نه لري. یعنې که ته بار بار ناروغ ته په ورځ کې 10 ځله الټراساوند وکړي، 10 دفعې الټراساوند ورته وکړي، هېڅ مشکل نه جوړوي. د ځینو د ښځو مفکوره دا وي چې فرض مثلا دغه تلویزیوني معاینه چې ته بار بار کوې، هر وخت یې کوې، دا ماشوم ته نقصان رسوي. ډاکټر صاحبانو دا خپله څپه ده. څنګه دا صفحه ده؟ نو که ته یو ناروغ ته ضرورت یې ورځ کې 15-16 ځله ورته کولی شي مثلا الټراساوند ایگزامینیشن ورته وکړي، چونکې دا شعاع نه ده، دا خپله څنګه ده؟ غږ دی یا صفحه ده. یعنې شعاع نه ده، بې ضرره معاینه ده او انسان ته هېڅ ضرر نه رسوي. بل ډاکټر صاحبانو موږ الټراساوند اقتصادي معاینه ده نسبت سی ټي سکین ته، ایم آر آی ته، یو پي ته او ایکس رې. که تاسې فرض مثلا ایکس رې کوئ 200 یا فرض مثلا 300 یا 400 افغانۍ در اخلي، خو الټراساوند عموما کې 200 الا 100 افغانۍ فیس. صحیح ده؟ یو کلر ډاټ لري چې بیا قیمت دی، خو چونکې سی ټي سکین یا ایم آر آی چې کوي 15000 4000 تاسې نه اخلي، خو مګر همدا الټراساوند چې کوم دی دا د اقتصاد له نظره اقتصادي معاینه ده. یعنې د پیسو له نګاه نه چې کوم دی کم مصرف معاینه ده. بل موږ وایو الټراساوند معاینه بې درده معاینه ده او له درد څخه پاته اجرا کېږي او ناروغ ته کوم تکلیف نه محسوسېږي. یا معنا ده چې دغه الټراساوند ایگزامینیشن یا د الټراساوند معاینه دا خپله بې درده ده. دلته ناروغ د درد احساس نه کېږي چې ته یې پروب کېږدې، ناروغ د چغې وهي یا مثلا ناروغ د درد احساس وکړي یا ناروغ ته د کرنټ ورکړي، نه، دا خپله بې درده معاینه ده او انسان ته د درد احساس نه محسوسېږي. بل موږ الټراساوند د لاسرسي وړ معاینه ده چې هر ځای کې لاسرسي وړ ده او هر ځای کې ورته لاسرسی کېږي. اوس الټراساوند ډاکټر صاحب راغلی پورټیبل دی، لیپټاپ ته ورته وي لکه نوټبوک غوندې، کتابچې غوندې الټراساوند دی، کولی شي چې مثلا بیګ کې واچوي او هر چېرته ویسي یا مثلا لاس کې ونیسي او هر چېرته الټراساوند څنګه کې ویسي. نو موږ وایو چې دا د لاسرسي وړ معاینه ده او هر چېرته لاسرسی ورته کېږي. نو که سی ټي سکین ته ووایو، سی ټي سکین خو ته نه په شا کولی شي، نه مثلا لاسګاډي کې وړلی شي او نه مثلا وړوکي موټرې کې وړی شي. نو د الټراساوند چې کوم دی موږ وایو چې د لاسرسي وړ معاینه په دې باندې چې هر چېرته ته پورټیبل ده وړی شي او خپل ضرورت څنګه کولی شي رفع کولی شي. بل موږ الټراساوند ژر ترسره کېدونکې معاینه ده چې وخت ضایع کېدو مخه نیسي. الټراساوند ته فیس ټو فیس ګورې، پروب هلته کېږي، تا ته سکرین په مخ باندې رزلټ درکوي چې مثلا دغه آفت پکې موجود دی، نورمال دی یا پاتالوژي پکې موجوده ده. نو موږ وایو چې دا د وخت د مصرف له نګاه نه کم وخت په دې باندې لګېږي او بل تاسو ته ریپورټ څنګه کوي؟ دستي درکوي. که سی ټي سکین ایم آر آی ته وګورئ، مخکې وختونو کې به سی ټي سکین راپور 2 ورځې 3 ورځې بعد 4 ورځې بعد راته ماوس و، بیا هم پکې وخت لګېږي نسبت موږ سی ټي سکین او ایم آر آی ته. صحیح ده؟
یا ایکس رې کته باسه مثلا هغه فلم مخکې به فلمونه وبو کې کول بیا به خپل محدود هغه کې به کې کول بیا وات نه ایکس رې نه بس هم جنجال جوړ مګر موږ وخت کې ایکس رې هم په اسلام باندې د خپل طبابت ټول پرمختګ کوي تر څو هغه د وخت مصرف پکې څنګه شي کور شي بل موږ چې الټراساوند د معاینې لپاره کثیفه مواد او د ته څنګه ظرفي مواد ضرورت نشي چې مثلا ظرف کې لکه موږ د ناروغ ته او دې ته بوزي هغه ته باید سپین انالیسیز ته ورکیا مثلا جنرال انالیسیز ورکیا مثلا موږ چې یو بل معاینه کې فایلوګرافي ورته کې دغه لپاره مثلا کنټراست مواد موږ ورکو مګر الټراساوند کې دا نه چې مثلا ته آی وی چې ورته ورکیا ایم چې ورته ورکې یوازې جین نه چې جین خپل ډاکټر صاحبانو د ګلیسرین پلس کمپاوند دغه ترکیب لري چې دا خپل پروب د شتل په تماس تاولي پوسټ سره دا د الټراساوند د معنی ګټوي اوس راځو ډاکټر صاحبانو دې ته چې الټراساوند خپل څو برخې لري دغه بعد په الټراساوند برخه باندې بحث کوو الټراساوند د ماشين برخې یا د الټراساوند د ماشين پارټس الټراساوند عموما یا مجموع کې په درې برخو ویشل شوی ده فلا یا پارټس اف الټراساوند موږ